گئی او د الله ر تکبیر دا ناره اوچتای بسم الله الله اکبر دا ناری چې اوچتیږي د اسمان ته روانې دي او زما محترم ورونو دا قرباني مونږ ولې کوو دا زمونږ رب مونږ ته ویلي دي دا د هغه لوی عظیمې قربانۍ یو یاد مونږ ته راکوي چې ابراهیم علیه السلام زوی الله رب العالمین ورله دوه زامن ورکړه یو اسماعیل علیه السلام یو اسحاق علیه السلام دواړه ورته الله په بوډاتوب کې په سپینګیرتوب کې ورکړه او په داسې وخت کې چې الله چاله بچي ورکي ډېر پې ځایریږي ډېر چې دی هغې باندې غمجن کېږي ډېر زیات ورته ګراني خو ناشنا امتحانات چې په ابراهیم علیه السلام راغلي یو عجیب امتحان دا راغی سپینګیره ابراهیم علیه السلام بوډا ابراهیم علیه السلام ضعیف ابراهیم علیه السلام خوب ویني او د پیغمبر خوب دا وحی ده په خوب کې ګوري چې خپل بچی چې ډېر ورته ګرانو ډېر ورته محبوبو اسماعیل علیه السلام دا یې راسملولی دی چاړۍ په لاس کې ده خپل بچی ذبح کوي چې را بیدار شو بچی راوغوښتو اسماعیل علیه السلام د خپل بچی جذبه معلوموي ورته وایي بچیا یا بنیا انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى ای بچیا زه په دې خوب کې یو منظر ګورم چې زه تا ذبح کوم ما ته راسملولی او چاړه در باندې رالګوم بچیا ستا په دې کې څه رایې ده د ابراهیم علیه السلام مقصد په دې کې دا و چې د خپل بچي جذبې معلوموله سبحان الله هغه هم د ابراهیم علیه السلام بچی و د هغې تربیت د هاجره رضی الله تعالی عنها غوندې هغه مجاهده زنانه چې ټول عمر د مجاهدو او په حرم کې ځان له پرېښودله ابراهیم علیه السلام او دغې کې دقه بچی اسماعیل علیه السلام یې ورسره په حرم کې پرېښودو او ترې روان شولو هغه هاجره رضی الله عنها چې د قربانو د مشقتونو د سختو عادت وه په هغې باندې امتحان راغی د هغې په بچي باندې امتحان راغی هغه اسماعیل علیه السلام چې د هغې تربیت د دغه نیکې مور په غیږه کې شوی و هغه ورته څه وایي یا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرین ای بابا جانا دا کار زر وکا ما زر ذبح کا چرته الله ناراضه نشي د الله رب العالمین په حکم کې زمونږ نه لیټوالی ونشي او ای بابا جانا ته به نن زما جذبه وګورې ته به نن زما صبر وګورې ان شاء الله زما د خولې نه به اوف اواز نه راځي او زه به صبر کوم الله رب العالمین ته چونکې دا د الله حکم دی او ما ورته غاړه ایښې ده او بیا اسمان هغه منظر وکتو ملائک لګیا دی دا منظر ګوري زما محترم ورونو رب العالمین د عرش نه دا منظر ګوري د خپلو دوو بندګانو دې جذبې ته ګوري پلار را روان دی د زوی په حلاله پسې زوی را روان دی د خپل ځان د ذبحې د پیش کولو دپاره دا عجیب منظر دی د پلار او د زوی دا ناشنا قرباني ده د الله رب العالمین د رضا دپاره نو قرآن کې الله فرمایي سورې صافات کې فلما اسلما وتله للجبین کله چې دا پلار او زوی دواړه د الله د حکم پوره کولو ته تابع شو تیار شو او د اسماعیل علیه السلام په اړخ باندې سملو لکه څنګه چې موږ څاروي را سملو په اړخ باندې نو په دې دوران کې چاړی راوښکله او د دې زوی په دې مرۍ باندې را لګی او د الله رب العالمین رحمت په جوش کې راغی او الله رب العالمین ابراهیم علیه السلام ته جبریل علیه السلام راولېږلو او د الله ر طرف نه ورته دا پیغام راوړو چې هغه کم خوب و هغه تا رښتونی کړو سته په خپله جذبه کې بلکل رښتونی واقعي چې الله رب العالمین په تا باندې کم امتحان کړی دی هغه امتحان کې ته بلکل پوره ختلی په هغه امتحان کې ته پاس شوی او دا غینه بعد الله رب العالمین فرمای وفدیناه بذبح عظیم منګه د دې اسماعیل په فدیه کې ورله یو لویه ذبح ورکړله هغه لویه ذبح څه شی وه هغه یو ګډو چې د جنت نه راوستی شو او ابراهیم علیه السلام ته حکم وکړلی شو چې دا ذبح کا د هغه وخت نه زما محترم ورونو دا عظیم عمل را روان دی دا موږ ته د هغه قربانۍ هغه یاد را تازه کوي زما محترم ورونو موږ او تاسو له پکار ده چې دې منظر ته لګو ګورو او دا رایات کو نه بیا به په دې خپلو قربانو باندې نه نمایش وکړو نه به ریا وکړو او نه به چې دی
په دې باندې ځان خودنه وکړو بلکې الله ته عاجزي کوو چې یا الله ستا ډېر شکر چې موږ له دې دا توفیق راکړه زه دې د دې جوګه وګرځولم چې زه ستا په نوم باندې قرباني پیش کوم او هغه د خپل نیکه ابراهیم علیه السلام هغه سنت زه ژوندي کوم زما محترم ورونو الله رب العالمین سوره حج کې فرمایي قرآن کې 19 آیت کې لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم الله رب العالمین ته هیڅ چرې د دې سارو نه غوښې وررسیږي نه ورته وینې وررسیږي بلکې الله رب العالمین ته ستاسو په زړه کې چې کومه تقوا ده کوم اخلاص دی د الله ردی حکم د پوره کولو کومه جذبه ده الله رب العالمین ته دا وررسیږي او په دې باندې الله تبارک وتعالى اجر